چا تپوس کړو چې زکات کیږي په چا اصول او فروع باندې نه کیږي. ته چې چا نه پیدا یې، ستا مور ستا پلار، نیاګانی نیکونه غر نیکه ټر نیکه کر نیکه داسې ورپسې ځه. دا اصول دي چا نه چې ته پیدا یې. زوی لور نوسه کړوسه کوده پردې داسې ورپسې ښکته ځه. چې کم تانه پیدا دي لاندې ورپسې ځه، په دوی زکات نه کیږي. او ته چې چا نه پیدا یې پاس ورپسې ځه، په دوی زکات نه کیږي. کروڑ غریبی پکیگی، که خور غریبی پکیگی، که ترور غریبی پکیگی، که ماما غریبی پکیگی، که مامازه غریبی مړه خو چې څومره خانه خراب دي په دې نورو غریبانو ټولو کې. تاسو خیال راغی اصول او فروع دا یو ټکی یاد لرئ. ته چې چا نه پیدا یې مور او پلار پاس ورپسې ځه. او تا نه چې څوک پیدا دي، ځکه چې دا خلق په دې مال کې تا سره شریک دي، نو دی وجنه په دوی زکات نه کیږي. زمون په دې ملک دې میاشت کې خلق زکات ورکوي. نو بعض خلق داغے تفصیلاتنا واقف نہیں، او دا ورته پته نہیں چې زکات ورکون کے سوک پکار دے او زکات اغستن کے سوک پکار دے. دیو جنا دا یو سو ضروری مسائل لگ وقت کے ستاسو مخ کے عرض کول دی. نو قرآن کریم آیت کریمہ چی ما ستاسو مخ کے ولست دیکھ اللہ فرمائی چی اغا خلق چې کم سره او سپین جمع کوي او د الله په لار کې د خرج مطالبت وشي، او د په دغه وخت کې تندے ورته ترش کی. دویم ځل مطالبتی وشي نو ډډه ورته واړی. دریم ځل مطالبتی وشي نو شا کی ورته او ته روان شي. نو قرآن کریم اغا بیان کرے دے چکم خلقنا دا خرچ مطالبہ وشي او دا سڑے دادری صورت اختیار کی. نو دغه مال چې دا دکم جمع کړي دي دا به یحما علیها فی نار جهنم، دا به د جهنم په اور ګرم کړي شي. دا سره زر او دا سپین زر دا به د جهنم په اور باندې ګرم کړي شي. فتقوا بها جباههم،
ناول با پی د دې سړی تندي له داغ ورکړی شي چې تانا د خدای په لار کې مطالبه وشوه او تا ورته تندی تروش کو نو اول به پې دا تندی وداغي بیا په دویم ځل چې مطالبه وشوه نو تا ته ډډه واړوله نو فتکوا بها جباههم وجنوبهم نو بیا به دې پې ډډو له داغ ورکړی شي په دریم ځل چې مطالبه وشوه تا ورته شا کړه نو فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم بیا به پې ستاسو ملا له داغ ورکړی شي بیا به دا مال او دولت درته وښودی شي او درته به وایي چې هذا ما کنزتم لانفسکم دا هغه مال دی چې تا د خپل نفس د خوشحالولو دپاره جمع کړی او د خدای په لار کې مسکین او غریب ته دې نه ورکو عزیزانو دا بنیادی قانون دے داغا چا دا پارا چه سوک دا مال دا جمع شوقی ہوئی لیکن دا اللہ پلار کے دا ورکڑی شوقی نہیں نو د دې سړی انجام چې دی هغه بدای علما لیکي چې که یو سړی ډېر تقوادار او پرهیزګار خو هغه بخیل وي مال نه ورکوي مال د خدای په لار کې نه خرچ کوي نو وی البخیل عدو الله وی بخیل چې دی دا د خدای دشمن دی ولو کان زاهدا اگر کده ډېر تقوادار او پرهیزګاری خو چې بخیل وي دا د خدای دشمن دی السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا سخی دا خدای دوست ہے اگر کا پظاہر ډیر گناہگار ښکاري تاسو خیال راغی عزیزانو عزیز خدای ته هغه شی دی چې ته ورکې چې کم تا ته په زړه کې عزیز وي چې کم شی ته ډېر خوښې او هغه شی بل له ورکې مال و دولت ستا ډېر خوښ نو چې ته د ځان نه په بل باندې ترجیح ورکې او اغلی ورکې دا سړی د خدای دوست دی نو عزیزان